السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولی شو د موټر کیلو واټ دا په ایچ پی باندې بدل کو. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکیپ کوئ، تر اخره پورې ګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. مثلا دوستانو زموږ سره یو 100 کیلو واټه موټر دی، مونږ څنګه کولی شو د دې ایچ پی یعنی اس پاور معلوم کو. نو د دې لپاره دوستانو زموږ سره دغه فرمول دی چې کوم تاسې په سکرین باندې وینئ. د کیلو واټ معلومولو لپاره دوستانو راځو فرمول ته. 100 کیلو واټه دا ضربوو په 1.341 کې. نو دلته موږ ته د ایچ پی په لاس راځي دوستانو د 100 کیلو واټه 6.2 یعنی 100 کیلو واټه دا مساوي کیږي د 6.2 ایچ پی یعنی اس پاور سره. دوستانو د دې فرمول په واسطه باندې تاسې کولی شئ د هر قسم موټر کیلو واټ دا د موټر په ایچ پی یعنی اس پاور باندې بدل کړئ. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.